محوري شي او د سولې حل لارې چې کومې دي هغه د افغانستان کې د ارزښتونو په اساس باندې مونږ جدي مخې ته بوځو. دې کې مونږ د مکتبونو نه استفاده کوو، دې کې شک نشته، ولې د سیاسي مکتبونو رول مهم دی مګر دومره اساسي نه دی لکه چې نن په افغانستان کې مونږ خپل منځي روابطو ته مونږ اړیو او خپل منځي روابطو کې ځکه زه د افغانستان دپاره د ارزښتونو مسله جدي بولمه چې په هغې مونږ کولی شي د افغانستان ورونه قومونه ولسونه په یوه ټغر کینو د ملي وحدت پروسه چې ده هغه په جدي ډول په افغانستان کې پر مخ بوځو تر څو د یو واحد ملت مفکوره د سیاسي نظام د جوړښت دپاره مونږ دې مرحلې ته ورسوو چې مونږ خپل نمایندګان انتخاب کو او د نمایندګانو انتخابات چې دي هغه زمونږ د ټولنې په منځ کې د خپلو شناخت ارزښتونو او د خپلو بنیادي مسائلو د مخته وړلو په اساس کیږي، نه دا چې مونږ د مفکورو مونږ د خارجي ارتباطاتو په بنیاد کولی شو چې په افغانستان کې د انتخابي نظام جوړښت چې دی هغه مونږ په ځانګړي ډول کوی شو چې د جنگ پر ځای د سولې طرف ته لاړ شو. په دې اساس په افغانستان کې د جرګو رول قومونو ته، ولسونو ته او د افغانستان په جامعه کې میشتو انسانانو ته دا ډیره جدي ده چې دوی د خپلو امکاناتو نه، د خپلو ارتباطاتو نه، د خپلو اجتماعي تعهداتو نه او بالاخره افغانستان کې چې مونږ د نظام د جوړولو لپاره کومې توانمندۍ لرو هغه توانمندۍ بیرته مونږ منظمې کړو، بیرته مونږ د خپلو توانمندیو د خپلو امکاناتو نه په استفاده وکولی شو چې د نظام د جوړښت په لار کې مونږ د خپلو انسانانو په رول تکیه شو او داسې نظام جوړ کړو چې هغه دا جامعه د جنگ نه راوباسي، د جرګې په ټغرې کېنئ، د مرکې په ټغرې کېنئ، د قانون په ټغرې کېنئ او بالاخره د سرنوشت د ټاکلو مسئله چې ده دا د ملت په واسطه باندې او د ملت د خوانه د ملت په جوړښت دا پیاوړي شي او دغې ته اصلا دیموکراسي وایي، نه دا چې خلک چې څنګه فکر کوي او څنګه غواړي چې خپلې مسائلې د افغانستان د ملي ګټو او د ملي ساختارونو او د ملي جوړښتونو په مقابل کې استعمال کی او دا جامعه په فکري او کلتوري او فرهنګي لحاظ خالصه کی دا د دې ټولنې لپاره ګټورې مسلې نه دي او نه ګټورې نسخې دي. په مننه سره لکه درنو لیدونکو ته ما په تېرو خپرونو کې هم په ډاګه کړې ده او دا هم خبرې په دې باندې کړې دي. تر ډېره ځایه پورې ما دوی ته داسې روښانه ده چې دغه خلک چې دغه چا دغه تاسو ورسره چې یادونه وکړه د دوی لکه د ډلو ټپلو چې مخکې یا د روسانو لخوا نه وو او یو خبره په دې ځای کې زه دا زیاتول غواړم چې پخوا به ځینو خلکو دغه د ډېرو ګرمې ګوته د ډېرې پړې ګوته د روسي پلو خلکو ته نیوه تر ډېره ځایه به هغوی ګرمول، ولې دغه راوروسته په دغه نورو چې څه وکړه تر ډېره ځایه پورې د دوی که چېرته تلل کېږي نو دوی په یوه تله کېدای شي چې خلک ولسونه کېنوي یا لکه د پښتنو یو متل دی وایي نه ښه ښه ده نو ګوله دوی دې وخوري یو له بله. نو تر ډېره ځایه پورې دوی دا خبره په ځان باندې کرا کړه چې د افغانستان خلک ښایي چې په راتلونکي کې هم دوی ته ووایي چې نه ښه ښه ده او نه ګوله دوی دې وخوري یو له بله. نو دا ستونزه خو یوه خبره ده دا شوه. او بله دا ده چې لکه ما په تېرو خپرونو کې ویلي چې دا خلک بیا دوی داسې هم ونه شو کولی چې دغه باندني ملاتړ یې په دې باندې پوه کړي چې موږ تاسو په دغه ملک کې باید څه وکړو یا د دغو خلکو تر منځ څه وکړو. نو دا وشو چې هغوی یا هغوی دوی په چال کې کېستل او یا دوی هغوی په چال کې کېستل خو دواړه یو ته ستونزه پیدا شوه. اوس دا خبرې ځکه رڼې کول پکار دي او موږ ستاسو په وړاندې درنو لیدونکو مشرانو خبرې ستاسو په وړاندې مشران غږوو چې رڼې خبرې ځکه پکار دي چې هم باندنۍ ته روښانه شي او هم د خپلو ډلو ټپلو ته روښانه شي او هم زموږ خلکو ته روښانه شي چې ستونزې تاسو پیدا کړې، ستونزې درته پیدا شوې او باندنۍ ته هم داسې ستونزې پیدا کېږي که چېرته دوی نور هم بیا داسې ملاتړ ولري لکه دغه اوسه پورې چې ولرل نو کېدای شي چې زموږ ستونزې هم زیاتې کړي. نو په دې اړه چې زموږ ستونزې زیاتې نه شي
نو موږ په دې اړوند باندې د سره خبرې ځکه کوو او د سره لګیا یو. نو ډاکټر صاحب لکه ما چې دا وویلې چې دوی باندې مې ملاتړي هم دوی په دې باندې پوه نه کړه. نه پوهېږم چې دوی هغوی په چال باندې کېستل او که دوی شو په دې اړوند که تاسو نورې خبرې چې باندنۍ نړۍ هم واوري، نور خلک هم دا خبرې واوري، نو که تاسو زیاتول غواړئ مهرباني کوئ. د بده مرغه په افغانستان کې چې کله موږ د خارجي لاسوهنو سره او د خارجي تجاوز سره مخامخ شو، هغه ګورباچوف چې دې ته یو ناسور او وینې بهیدونکی زخم نوم ورکړه، نو هغوی خو خپلې پښې سپکې کړې، ولې موږ د یوه جنګ ځپلي هېواد په حیث د ډېرو سختو داړونکو قوتونو په شکل کې، د قدرت د انحصار په شکل کې او د خارجي لاسوهانو په شکل کې په دې هېواد کې دا جګړه نوره هم تیزه شوه او بالاخره جګړه د کلو نه ښارونو ته راغله او د ښارونو په منځ کې مونږ د یو سلسله بحرانونو سره مخامخ شو. دلته په افغانستان کې د نظام د جوړولو په هکله باندې دغه واکمني چې کومه وه دا د سوال سره مخامخ شو، او په دې خاطر د سوال سره مخامخ شو چې مونږ اړ شو چې په جهاني سطح د افغانستان مسأله حل کړو، ځکه چې د افغانستان مسأله جهاني شوې وه. نو دلته د مختلفو قوتونو د مختلفو اتا نظامي قوتونو رامنځته کېدل دا ځکه مطرح شو چې د قدرت د انحصار مسله څه په مذهبي ډلو کې او څه په سیاسي ډلو کې داسې وضع په افغانستان مسلط کړه چې دلته مذهبي او سیاسي ډلې د چپ او خي افراط په شکل کې په افغانستان کې د ولسونو د واکمنۍ مخه ونیوله، او هغه ډول چې مونږه د خپلمنځي سوله ییز حرکت په منځ کې هغې ته زمینه مساعده شوه. افغانان په نړیواله سطحه وتوانېدل چې خپلې مسلې د دنیا په سطحه مطرح کړي. ملګري ملتونه او نړۍ دې ته مجبوره شوه چې په افغانستان کې د افغانستان د سوله ییز حل لارې د افغانستان د ملت، ولې د بده مرغه هغه تعهدات چې په نړیواله سطحه د افغانستان د ملت سره شوي وو هغه په هماغه شکل چې باید عملي شوی وی. د افغانستان د ستر ملت د خلکو رول، دلته د قوتونو رول، دلته د اشخاصو رول، دلته د علماو روحانیونو رول، دلته د مدني ټولنو او د سیاسي ټولنو رول، دې کې مونږه د یو لړ ستونزو سره مخامخ شو چې هغه ستونزې اوس هم په افغانستان کې ادامه لري، او افغانان پرته د دې چې په خپلو ارزښتونو او په خپل ملي ګټو په ملت تکیه وکړي او واقعا موږ خپلې مسلې لکه څنګه چې اساسي قانون مو اجازه راکوي، لکه څنګه چې اوس موږ په افغانستان کې د سیاسي پلوه د ډلو مدني ټولنو د ګوندونو او د خلکو په رول باندې موږ متکی یا حد اقل دا زمینه موږ لرو چې موږ په خپل نظام کار وکړو، په خپل واک کار وکړو، په خپل سوله ییز حل کار وکړو. دې طرف ته تمایل اوس سرتاسري کیږي او زه په دې باوري یم چې بیا به هم د افغانستان د ارزښتونو نه په استفاده او دلته د قانون او د خلکو د حقوقو د مشروعیت نه په استفاده د ملي واکمنۍ مسله باید په افغانستان کې موږ مخې ته بوځو او نظام باید د ملي حاکمیت په چوکاټ کې خپل په منځ کې جوړ کړو تر څو د دې وضع نه راوځو او په ډلو ټپلو یا په فکري لحاظ چې کوم خالصه شرایط په افغانانو باندې تحمیلیږي دا د خپلو ارزښتونو په زور او برکت په افغانستان کې مقابله وکړی شو او ځان او ملت خوندي کړو. درنو لیدونکو غواړم ډاکټر صاحب هم په دې اړوند باندې او تاسو هم په دې باندې لکه وپوهیږو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ولیدل شول بیا هم دا خبره ځکه یادول غواړم دوی د وار په وار دوی بریالي نه شول. دا خیالات دوی چې له ځانه سره لرل دوی بریالي نه شول. نو ښه خبره به نه وي چې
دوی هم په دغه کې مرسته وکړي تر څو د ولسونو روز ژوندی شي زموږ د ولسونو سره دوی هم همکاري وکړي په دې اړوند باندې او دوی یو ډول ته د خپل ضدیت نه یا هغه څه باندې چې دوی ټینګار کاوه دغه ډلې ټپلې که د خپل ټینګار نه تېرې شي او یو ډول ته زموږ ارزښتونو ته مخه وکړي زموږ د خلکو سره مرسته وکړي او زموږ د خلکو مرسته خپله کړي تاسو د دغه شونتیا وینئ زه په دې اند یم چې دندې او مسؤلیتونه فردي او ټولنیز او ډلهیز چوکاټونه دا مطرح دي چې خپلې کړي یعنې موږ د فرد په حیث او موږ د ټولنې په حیث او موږ د یو ملت په حیث دندې او مسؤلیتونه لرو زه په دې باور یم چې که چیرې موږ د خپلو امکاناتو نه د خپلو انسانانو نه د خپلو شتمنیو نه د خپلو هغه توانمندیو نه چې هغه تر اوسه پورې لا د جنگ لمبو د منځه نه دي وړي او یا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې موږ د زمینې لرو چې په هغې باندې موږ تکیه وکړو هغه موږ بیرته سره راټولې کړو هغه بیرته موږ سره منظمې کړو موږ نشو کولی چې دا ټولې ستونزې په یوه مخه باندې حل کړو ولې که موږ خپل وظایف او دندې او مسؤلیتونه مشخص کړو نن افغانستان کې د سولې پروسه د ټولو نه مهمه ده د سولې پروسه موږ څنګه کولی شو چې هغه د افغانانو دپاره د خپلې غوښتنې د هغه مرکزي مسئلې یا ملي مسئلې په حیث په افغانستان کې موږ خلکو سره شریکه کړو که چیرې موږ فکر کوو چې دا یوازې حکومت دی چې دا سوله راوستی شي دا ممکنه نه ده تر څو چې ملت په سوله کې رول وانخلي دویمه مسله دا چې موږ د نظام د جوړښت او ودې مسئلې سره موږ مخامخ یو که چیرې موږ د نظام وظایف چې موږ د نظام په جوړولو کې کوم وظایف لرو دا موږ جدي د هماغه امکاناتو او شرایطو په اساس چې افغانستان کې ورته موږ زمینې لرو مثلا موږ د انتخاباتو دپاره آمادګي باید ولرو دا آمادګي نو داسې نه دی چې موږ په دې باندې اوس مصروف یو چې څوک باید په دې انتخاباتو کې موږ د خپل مشر په حیث وټاکو زه فکر کوم هغه څوک چې هغه د افغانستان د نظام د جوړولو د نظام د پرمخ بیولو او د نظام د وظایفو په تنظیم کې په یوه ډلهیزه یا ګډه رهبرۍ چې هغه لکه موږ په جرګو کې تمثیلوو یا موږ یې په قانون کې تمثیلوو یا موږ د نظام په جوړولو کې په ګډه رهبرۍ او فردي مسؤلیت په بنیاد باندې تمثیلوو دغه مسائل اساسي مسلې دي چې په دې کې موږ د خپل فرد دپاره موږ اړ یو چې د هغې ور وټکو او هغه دې ته راوبولو دویمه برخه چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې که موږ د خپل ملک د دفاع او د خپل استقلال د دفاع د خپل خاورې تمامیت چې دا هغه اساسي او عمده ارزښتونه دي بل موږ د هویت پر لحاظ باندې موږ د خارجي تفکراتو او د خارجي ایدئولوژیک خطوطو مسائلو کې دومره ځان د غنې په جال کې وننخلو چې موږ اوس ځان ته افغان ونشو ویلی خپل ځان د افغان په حیث باندې موږ نشو تثبیتولی یا خپل وطن ته افغانستان نشو ویلی یا موږ افغانستان ته نظام نشو جوړولی که دلته موږ د نظام د جوړولو مسئله په عمده ډول باندې د خپل مسؤلیت په حیث باندې مطرح نه کړو نو موږ نشو کولی چې د ارزښتونو نه په ګټه موږ د قانون په تطبیق کې د نظام په جوړولو کې موږ هغه اصول خپل کړو چې هغه په جهاني سطح باندې د ټولو انسانانو دپاره د ښه ژوند د ښه نظام د ښه پیشرفت زمینه مساعدوي ډېر مننه د درنو لیدونکو یو بل شی چې زه یادول غواړم هغه دا ده چې اوس که چېرته لکه دا ما چې ډلې ټپلې وکړو یا د ډلو ټپلو مشران وکړو دوی ونه شو کولی چې باندې خپلو ملاتړو ته ووایي چې په دغه هېواد کې دغه ډول تګلارې چلیږي یا داسې کار که تاسو خپل کړئ کېدای شي زموږ ستاسو د دواړو د بریالیتوب یو لاره پکې پیدا شي دوی دغو ډلو ونه شو کولی چې خپلو ملاتړ کوونکو ته دا خبره وکړي یا خو یې ورته ونه کړه یا دوی ونه شو کولی نو هر څه چې ده خو ستونزه رامنځته شوه دا چې که موږ